السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید چې روغ او جوړ به یاست. غواړم تاسو ته یو ویډیو جوړه کړم، خو له هر څه مخکې زما چینل در سره سبسکرایب او ترڅنګ یې د بیل نښه باندې کلیک وکړئ. راځو دوستانو، څنګه کولی شو د یو چا ايډي، البته د فسبوک ايډي د تل لپاره له منځه یوسو او تاسو ته بله ویډیو کې دا هم وښایم څنګه خپله ايډي د نورو هیکرانو څخه په امن کې وساتو. راځو دوستانو ویډیو شروع کوو. تاسو به لومړی لاړ شئ سرچ ته، د هغه چا نوم به ووهئ څوک چې تاسو ته مزاحمت کوي یا نه غواړئ چې د هغه فیسبوک کې فعال اوسي. نو هغه په خلاص کې نو دغه درې ټکو باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو کلیک وکړئ نو کاپي لینک به ووهئ. کاپي لینک نه وروسته به اوکې ووهئ. کله هم چې اوکې ووهه پاس څلورم خط ریپورټ پروفایل باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هغې باندې کلیک وکړ نو راځو دوستانو، دلته تاسو ته ډېر هغه راځي اپشنونه راځي. فیک اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به نیکسټ ووهئ. کله چې تاسو نیکسټ ووهه نو دوستانو دلته به ریپورټ پروفایل باندې کلیک وکړئ. ریپورټ پروفایل باندې چې کلیک وکړئ بیا به ډن ووهئ. ډن نه وروسته به لاندې دویم خط کنټینیو انیوی به ووهئ. کله چې دا ووهه دلته یو خانه خالي راځي، تاسو باید دغه سوال صحیح کړئ، ټیک مارک کړئ او ریپورټ پسې ووهئ. کله چې ریپورټ ووهه دوستانو دلته یو څو ثانیې وخت نیسي. نو دوستانو دلته دغسې ټاټ راځي، نو هغې پسې نیکسټ ووهئ، بیا پسې ډن ووهئ. کله چې ډن ووهه دوستانو موږ دلته غواړو بیرته شاته لاړ شو. شاته ځو دوستانو، دلته لاندې درې خانیسې دي، د هغه باندې کلیک کوو. دلته راځو دوستانو، دا هیلپ اینډ سپورټ باندې کلیک کوو. کله چې دې باندې کلیک وکړو څلورم خط یعنې ریپورټ ا پرابلم دې باندې کلیک وکړو. بیا به ریپورټ ا پرابلم باندې کلیک وکړو. دلته ډېر اپشنونه بیا راکړي دي. دوستانو دلته موږ غواړو پروفایل پیدا کړو. پروفایل سره دې موږ کار دی، دغه دی پروفایل دلته دی، دې باندې کلیک کوو او دلته یو څه لیکو، د شکایت کوو فیسبوک ته. دلته زه دوستانو یو څه لیکم او دلته ما ولیکل. تاسو کولی شئ دې نه سکرین شاټ واخلئ او بیا په همدې ځای کې ولیکئ. دوستانو دغلته تاسو کولی شئ د هغه ايډي چې کوم هغه کړي وو تاسو کاپي کړي هغه په دلته پیسټ کړئ او بیا پسې سینډ ووایئ. سینډ نه وروسته به اوکې ووایئ. کار خلاص شو. تاسو به په یو څو ساعتو کې دننه د هغه نفر